بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت. هیله ده چې ټول زده کوونکي روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د موږ او تاسې د نن ورځې درس پښتو ادبیات تاریخ لرغونې دوره ملتان د پښتو ادبیاتو د ایجاد دریم لرغونی مرکز. له دې نه وړاندې موږ او تاسې غور او د کسې غر په لومړي او دویم مرکز په توګه لوستي وو. اوس له خیره سره ملتان لولو. پښتانه له ډېر پخوا څخه د هند په سیمې کې اوسېدل او هلته یې حکمراني کړې ده. کله چې تاسې له خیره سره د پښتو ژبې تاریخ لولئ نو هغلته بیا به تاسې پوهېږئ چې پښتانه کله نه له څه وخت نه هندوستان ته تللي یا په دغه علاقه باندې له څه وخت نه څه وخته پورې دوی حکمرانۍ کړې دي او دغه سیمو ته یې خپل لاسونه اوږده کړي دي. یو له هغو کسانو څخه چې په ملتان کې د 380 هجري قمري شاوخوا واکمني کړې هغه شیخ حمید لودي دی. نو دغه د لودي واکمن حمید چې و د په 380 کال کې همدغه د ملتان نه رانیولې بیا تر ننګرهار و لغمانه پورې د استاد هیوادمل له خولې چې تر لغمانه پورې سیمې د ده په واک کې وې او په دې سیمه باندې د واکمني لرله او په همدغو کلونو کې د په همدغې سیمه کې د افغاني پادشاهۍ بنسټ ایښی ده. نو له شیخ حمید وروسته د هغه زوی نصر او له نصر څخه وروسته داود لودي واک ته رسېدلی ده چې بیا د دغې کورنۍ هغه ګیلم د غزنویانو په زمانه کې د غزنویانو لخوا ورټول سوی ده. د لودي پښتنو ګیلم هلته د غزنویانو لخوا ټول سوی. له دغې لودي کورنۍ څخه چې موږ ته 2 تنه شاعران معلوم دي چې یو یې هم نصر لودي ده او بل یې هم شیخ رضي لودي ده. د دغو لیکوالو حال چې د موږ تاسې ته پټې خزانې را رسولی ده او له پټې خزانې بیا له کلید کامراني نه راخیستی و او چې دا بیا په 1000 هجري قمري شاوخوا کې لیکل سوی ده او کلید کامراني بیا دغه خبرې د دغو 2 شاعرانو په اړه له اخبار لودي نه راخیستې وې چې اخبار لودي د احمد سعید اثر داسې په 680 کال کې لیکل سوی ده. نو د پټې خزانې مؤلف وایي چې دغه اخبار لودي اخبار الوضعی په اخبار لودي دا له کلید کامراني سره له کامران سره موجود و، د کلید کامراني له مؤلف سره موجود و. نو دغه خبرې له اخبار لودي اعلام الوضعی فی اخبار لودي دغه اثر نه یې راخیستې دي او دا د احمد بن سعید اثر داسې په 680 کال کې لیکل سوی و، خو بدبختانه چې اوس دغه اثر د موږ او تاسې په لاس کې نسته ده. نو هغه مهال چې شیخ حمید لودي په ملتان کې واکمني لرله خپل وراره شیخ رضي لودي د پښتونخوا غرو رغو او درو ته لېږلی تر څو هلته د اسلام مبارک دین ته خلک راوبلي، ځکه چې دغه زمانه پښتانه په ډېره لویه ساحه کې پراته و، لا به تر ټولو پښتنو پورې اسلام نه و رسېدلی. نو ده د خپل وراره ګمارلی و تر څو پورې دغه پاتې پښتنو ته هم د اسلام سپین رڼا ورسوي. شیخ رضي لودي ته داسې حال رسېدلی و چې ګواکې د ده د تره زوی نصر لودي چې دا د حمید لودي زوی و دی له دین نه اوښتی ده. نو دی یو د نظم په شکل باندې په یو شعر کې ده ته یو خبر ورلیږي او په هغه باندې افسوس کوي. نو نصر لودي د شیخ رضي لودي په جواب کې بیا بل منظوم لیک لیکلی د سلام دې ځای نه په پښتو ژبه کې د منظومو لیکونو تبادله هم پیلېږي یا په پښتو ژبه کې د منظوم لیکونو تاریخ له همدې شیخ نصر لودي او شیخ رضي لودي نه راپیلېږي. هغه دواړه په اړه کې په دې ډول باندې شروع کېږي. لومړی شیخ رضي لودي ورته وایي د الحاد په لور د ترپ للګروه د زموږ وکوراوه چې تاسې په کتاب کې شته ده، کولی شئ هلته ټول متن وګورئ. بل نصر لودي بیا بیرته په جواب کې د همدې لومړۍ مصري وایي د الحاد پر تورن یم زه لرغون خو ملحد نه یم، ملحد الحاد کفر ته ورتلل، اسلام نه ګرځېدل، خپلې عقیدې نه ګرځېدل. ګروه عقیدې ته وایي وکوراوه معنا تغییر دې کړه، باطله دې کړه، له منځه دې ویوړله، دغه شی معنا لري. نو دا هغه لرغونې لغات دي چې په دې پاړکو یا په دغو شعرونو کې موږ او تاسې ته راغلي دي او دا د دې شعرونو ارزښت ده چې نور لرغونې لغتونه هم لري. په ملتان کې د ادبي پنځونو ځانګړنې دغه کوم پاړه کې چې موږ او تاسې ته راپاتې دي له دغو ملتان یا دریم لرغوني مرکز نه، نو په دغو کې یو زیری موږ ته دا راکوي که پښتانه هر وخت هر چېرته له خپلې خاورې نه هر څومره لرې دي خو بیا هم دوی خپله ژبه پاللې ده او هغې دپاره یې د ادب په برخه کې خدمت کړی ده. دغه بله دومه خبره دا ده چې
دغه دوه په اړه کې ظاهرا عربي قطعو ته ورته دي. استاد هیوادمل وایي چې دا ظاهرا عربي قطعو ته ورته دي، خو نه اصلا هغه ټول شرایط چې د قطعې دي هغه نه پوره کوي. نو دا استاد هیوادمل د پښتو کسرونو په لومړیو ډولونو کې حسابوي چې وروسته دا بیا په بشپړو پښتو کسرونو باندې اوښتي دي. درېیمه خبره دا ده چې د عربي ژبې ډېر لغات نه پکې ښکاري، خو نوي څرکونه د عربي ژبې د لغاتو په دې په اړیکو کې لګېدلي دي او پښتو ژبې ته راغلي دي یا پور کړي دي یا قرض کړي دي. بل د پښتو ژبې زاړه لغات او ترکیبونه لري، لکه چې ما تاسو ته ویلي ګروه، عقیده، کوراوه، باطلول، داسې ډېر نور لغات تاسو په اوږدو کې دي کتلی شئ. د منځپانګې له مخې د اسلام له مبارک دین څخه دفاع رانغاړي. په دغو دوه په اړیکو کې چې دا په خپله عقیده او په خپل ایمان او باور باندې ټینګار تر هڅونه سوې ده او له اسلام نه دفاع پکې سوې ده. د غور، کسیغره او ملتان ادبي پنځونه ته یوه کتنه چې وړاندې موږ دغه درې مرکزونه ولوستل، اوس له خیره په دې دریو اړونه یو نچوړ او لنډیز رااخلو چې په دغو دریو مرکزونو کې موږ غټ کوم ټکي لرل، کومې لاسته راوړنې یا کوم تاریخ د موږ تاسو پکې خوندي و. د دغو دریو مرکزونو ادبیات هنري ښکلا ډېره نه لري. هنري ښکلا موږ تاسې لوستې ده او لولو یې په راتلونکو درسونو کې او په هغې باندې پوهېږو چې هنري ښکلا څه ته ویل کېږي. لیکوال خپل مطلب مستقیم بیانوي، یعنی په کنایي ژبو باندې نه غږېږي چې همدا خپله کنایه او استعاره او سمبول دا هنر او ښکلا ده. دغه سمبولونه یا دغه صنایع نه دي پکې کارېدلي. نو په دې خاطر باندې لیکوال یا شاعر مستقیما خپل مطلب بیان کړی ده. د دغو اثارو ژبه ساده، ویاړنه، په خپلو کې سره مینه او د اسلام دفاع ته ځانګړي شوي دي. په دغو اشعارو کې د نورو ژبو اغېز ډېر کم تر سترګو کېږي، یعنې بیخي په ابتدایي شکل باندې نوي څرکونه لګېدلي. حربي موضوعات ډېر کم لري، یعنې جنګي موضوعات ډېر کم لري. دغه مهال پښتو ژبې ته ادبي صنایع لا ډېر نه وو داخل شوي، یعنې دغه وخت پښتو ادب چې و دا سوچه خپل پاک او همدغه د پښتنو دود، رواج او کلتور نه متاثره و، د نورو ژبو اغېز نه و پې. په دې خاطر چې پښتنو په نورو ژبو کې مطالعه نه لرله، له نورو اثارو سره اشنا نه و، نو په دې خاطر باندې دا سوچه پاک او سپېڅلي پاتې شوي دي. د دغه دوران شعري قالبونه اکثره د پښتنو او آریایانو زړو ډولونو ته ورته دي، لکه موږ او تاسې د امیر کروړ سوري هغه ویاړنه ولوستله چې هغه بالکل سل په سلو کې له آریایي ګاسونو سره یا له دریکویدا له سندرو او سره یې ورته والی لره. د دغه مهال اکثره اشعار پښتو ادب له زاړه آریایي فکر سره وصل کوي، لکه د بیټ نیکه شعر چې بیټ نیکه د اولادونو ډېرښت غوښتی ده او د آریایي سرودونو کې هم د اولادونو د ډېرښت دعاوې سوي دي. نو دا و د موږ او تاسې د نن درس تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.